السلام علیکم محترمینو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. د هغه کسانو لپاره یو وظیفه ورښیم چې کاروبار یې پر مخ باندې نه ځي، یا مثلا کاروبار کوي خو په هغه کې ټول عمر له تاوانو سره مخ وي، یا داسې کاروبار وي دکانداري وي خو هغه دکانداري سودا نه کېږي، ګراک یې نه زیاتېږي، کامیابېږي نه. مثلا یو داسې کاروبار کوي ته موټرسایکل واخلې په یو ریټ باندې، په یو قیمت باندې، وروسته سي بیا ته هغه موټرسایکل خرڅوي یا موټر خرڅوي، چې هر شی بیا په هغه ریټ باندې نه خرڅېږي، بیا تا ته تاوان درکوي. نن د هغو ټولو لپاره زه یوه وظیفه درښیم، دغه وظیفه وکئ، انشاءالله ستاسو په کاروبار کې چې څه مشکلات دي هغه ټول در دفع کوي. مثلا تاسو کاروبار کوئ، یو شی واخلئ بیا هغه خرڅېږي نه، ورته حیران یاست چې خدایه اوس څه وکړم، د فلانکي کاروبار خو داسې برابر ده، هغه تر ما شاته مال و سامان اخیستی ده، نن یې د خرڅ کړلو، ما سره په جمعه کې 3 واره دا شیان خرڅولی سي او زه یې په میاشت کې 1 واره هم نسم خرڅولی، دا وجه څه ده؟ نو نن دوستانو داسې وظیفه درښیم، که چیرې تاسو په دې وظیفه باندې عمل وکئ، انشاءالله ستاسو په کاروبار کې به هم برکت ولویږي، ستاسو دکانداري کاروبار به هم زیات سي، ستاسو د کاروبار ګراکان به هم زیات سي، ستاسو چې کوم مال ده چې تاسو یې اخلئ انشاءالله هغه په هغه انداز باندې زر خرڅېږي چې ستاسو به هغې طرف ته سوچ او فکر نه وي. کم شی چې تاسو واخلئ هغه شی به انشاءالله تاسو په ډبله ګټه باندې خرڅوئ، او الله تعالی به کاروبار دومره در غټ کړي چې په زندګي کې به خوشحاله سئ، او بیا به ما ته دعا هم کوئ چې قاري صاحب کاشکې تاسو دا وظیفه ډېره وختي کې موږ ته ښودلې وه. او کاروبار کوئ، په کاروبار کې حریان یاست، پر مخ باندې نه ځئ چې خدایه څه وکړو، بیا تاسو هغه کاروبار پرېږدئ بل کاروبار ته لاس واچوئ هغه هم پر مخ نه ځي، هغه پرېږدئ بل کاروبار ته لاس واچوئ هغه هم پر مخ باندې نه ځي. نن د دې ټولو کاروبار د مشکل دا څه حالات چې ما اوس درته بیان کړو، د دې ټولو لپاره یوه وظیفه کافي ده، هغه وظیفه چې تاسو په خپل وخت کې مطابق پر خپلو شرایطو برابر باندې وکئ، انشاءالله ستاسو دا ټول مشکلات به دفع او ختم به سي. نو راځئ زه دوستانو دغه وظیفه درښیم چې دا کومه داسې وظیفه ده. ګورئ دوستانو، کله چې مې د ماخستن لمونځ وکئ په اوداسه سره، د ماخستن لمونځ ضرور کول غواړي، بغیر له لمانځه نه صحیح کېږي. د ماخستن لمونځ کوم چیرې وکئ، له ماخستن له لمانځه وروسته متصل که چېرته چې ناست یاست، که په کور کې یاست، که زنانه دي که مردانه دي، که زنانه په کور کې او که مردانه په مسجد کې سړی، او که کور یې کار ځای ناست وي، که خپل کور که پردی ځای وي، پر هغه ځای باندې له هغه ځای څخه سینې ولاړ سوی دی به تر ټولو مخکې راولاړېږي، دا تورې به وایي یا رزاقو یا رزاقو، چې ډېر اسانه لفظ ده، یا رزاقو 180 واره. مثلا د لمانځه وروسته متصل چې کله سلام وګرځوي له وترو څخه فارغه سي، دغه یا رزاقو د 180 واره ووایي. په مخ کې هم درود، په سر کې په پای کې هم درود. ګورئ په هره وظیفه کې تاسو ته زه درود درښیم، درود درته وایم ځکه چې د درود په وجه باندې دا وظیفه ډېر زر تاثیر کوي. په سر کې هم 10 واره درود، په پای کې هم 10 واره درود، په مابینځ کې دغه توري یا رزاقو 180 واره. کله چې مې 180 واره فرقو وروسته له هغه به مسلسل پر سجده باندې الله ته پرېوځي، الله ته چې پرېوځي او الله ته به فریاد شروع کړي چې یا الله زما خو دا مشکلات دي، کاروبار مې پر مخ باندې نه ځي، زما خو دا مشکلات دي چې یو شی واخلم بیا په هغه ریټ باندې نه خرڅېږي، زما خو دا مشکلات دي له څه زمانه چې هر کار ته لاس واچوم هغه کار مې نه کامیابه کېږي، یا الله ته مې په دې کې کامیابه کړي د دې وظیفې په برکت سره. نو کله چې تاسو یوه جمعه مسلسل دغه اذکار کوئ، دا وظیفه کوئ، الله تعالی مهربانه ده چې د دې یا رزاقو په برکت سره به ستاسو دا مشکلات ټول ختم او دفع به سي. ګورئ دوستانو دا عمل به یوه جمعه مسلسل کوئ، پرېږدئ بیا نه. که مې چیرې په مابینځ کې قضایي راوسته بیرته بې مسلسل شروع کوئ، یوه هفته بیا پوره کوئ، وروسته له یوې هفتې به الله تعالی د دې نتیجه ضرور راباسي، ځکه چې الله تعالی مهربانه ذات ده. الله تعالی جل جلاله فرمایي زما بنده چې ما ته په عاجزي باندې راشي چې له ما څخه هر څه وغواړي زه یې ورکوم،
چې په کروڑا او اربا روپۍ د الله تعالی څخه وغواړه الله تعالی درکوي. د الله تعالی په دربار کې هیڅ کمی نشته چې د دنیا ټول روپۍ مثلا 2 روپۍ تا الله تعالی درکړي چې یو هیواد په جوړیږي د الله تعالی بادشاهي ته هیڅ نقصان نه رسوي. او که 2 روپۍ در سره وي چې ټول هیواد ور باندې جوړیږي الله تعالی څخه واخلي الله تعالی بادشاهي نه کوي هم نشي په زیاتېدلی ځکه چې ورکړه هم د الله تعالی له طرفه ده او اخیستل هم د الله تعالی له طرفه ده. نو دغه وظیفه چې دوستانو تاسو مسلسل یوه هفته کوئ الله تعالی به ستاسو مشکلات ټول دفع کړي. دا یو داسې وظیفه ده چې ما ډېرو خلکو تر ښودلې عمل یې ورباندې کړی او بیا یې وروسته دعا راته کړې چې قاري صاحب زموږ کاروبار خو الله تعالی ډېر ښه برابر کوي او ډېر ښه مخته روان ده.